السلام علیکم ریحان ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست ګرانو کتونکو. نننۍ ویډیو ډېره مهمه ده. که چا AGIGFT QT4 خلاص کړی وي یعنې انلاین صرفي که چا خلاصه کړې وي نو د دې لپاره ډېره مهم ده باید دغه ویډیو سټیپ بای سټیپ وګوري. دغه د څه په باره کې ویډیو ده چې موږ څخه پیسې غلا کېږي، موږ څخه پیسې ورکېږي، موږ څخه موبایل هیک کېږي. آیا د AGIGFT QT4 هیک شوې ده؟ دغه ولې بند شوې ده؟ نو راځو چې AGIGFT QT4 کې فراډ ول تاسو ته معلومات درکړم. راسئ تاسو AGIGFT QT4 را خلاص کړئ. زه تاسو ته اوس ښایم چې زموږ AGIGFT QT4 هیک شوې ده یا نه ده هیک شوې. زموږ څخه موبایل کې پیسې غلا کېږي یا نه غلا کېږي. نو دغه لوډینګ دې خلاص شي، دا لوډینګ واخلئ زموږ څخه AGIGFT QT4 را خلاص شي. نو زه اوس تاسو ته پوره ډول معلومات درکوم صحیح ده چې دغه هیک شوي یا نه هیک شوي. نو ګورئ ملګرو زه راځم ډیپوزیټ ته. موږ به چې کله راغلو ډیپوزیټ به پیسې به چې ور اچولې ډیپوزیټ ته به راغلو. تاسو راشئ ډیپوزیټ کلیک کړئ صحیح ده، او تاسو بیا دلته راشئ د لومړنیو کلیک کړئ ځکه چې موږ دلته BUSD لینک رااخیستو. بیا راشئ د لومړنیو کلیک کړئ. تاسو څنګه پیسې ورته لیږئ نو تاسو دلته اوس ښه فکر وکړئ چې دغه موږ څخه پیسې وړي یا نه وړي، یعنې هیک شوي دي یا نه ده. خو دغه زه درته اوس نه وایم دا پوره ډول هیک شوی ده، تاسو پکې هیڅ پیسې ونه اچوئ. دلته تاسو دې ځای ته ښه پام وکړئ صحیح ده ملګرو، ښه پام ورته وکړئ چې دلته څه لیکل دي. دلته یې لیکل دي چې 0x لیکل دي صحیح ده، 0x لیکلی دي صحیح ده، 0x6 لیکلی دي صحیح ده ملګرو. ښه پام ورته وکړئ. نو دې ځای څخه زه اوس راوځم، اوس تاسو ګورئ چې موږ څخه دغه هیک شوي یا نه هیک شوي. اوس راځم ډیپوزیټ هغه ته سودا کوم صحیح ده. دلته چې موږ تاسو کومه سودا کوله راشئ دا سټارټ ټو د کلیک وکړئ. دلته تاسو ملګرو ګوټو ریچارج د کلیک درته وایي، مخکې به ډایرکټ سودا کې ده، نو اوس درته وایي چې ګوټو ریچارج وکړئ. نو تاسو به هیڅ کله دا ریچارج نه وایي صحیح ده ملګرو، مخته به تاسو هیڅ کله نه ده چې تاسو ګوټو ریچارج انتخاب کړئ ځکه تاسو څخه کومې پیسې پکې واچوئ تاسو ته وایي چې نور پیسې پکې واچوئ. که تاسو نور پیسې پکې واچولئ ډایرکټ تاسو څخه هماغه پیسې وړي ځکه دا هیکرانو کړی دی، دا هیک یې کړی دی چې څنګه تاسو پیسې واچوئ هغه هیکرانو ته ورځي. زه راځم ګوټو ریچارج نه کلیک کوم. تاسو ګورئ موږ بیا د بیفشل ته راوستو. راشئ بیفشل انتخاب کړئ. اوس دلته تاسو اوس وګورئ چې دلته اوس بیا څه لیکلي دي صحیح ده. دلته تاسو وګورئ څه لیکلي دي. ښه د کیک ډول طبعا چې مونږ یې کمپنۍ والا څخه خبره وکړه منیجر څخه وایي دا فرا ډول د مونږ څخه هیک شوی دی، خو مونږ ته یو بل منیجر وایي چې نه په افغانستان کې مزې کار نه کوي، خو دا فرا ډول هیک شوی دی. دلته اوس څه لیکل دي چې 0x0 لیکل دي. اول یې څه لیکلي وو 0x لیکلي وو دلته لیکل دي 0 نو دومره فرق پکې کېده. که تاسو څنګه دغه لینک را کاپي کړئ پیسې پکې واچوئ تاسو پانګونې ته هیڅ پیسې نه اضافه کېږي. تاسو اوس دلته وایي چې تاسو نور ډالر پکې واچوئ خو تاسو به هیڅ ډالر پکې نه اچوئ، دا بالکل هیک شوي ده. نو تاسو دلته پوره ډول کتلی شئ چې دلته څه لیکل دي 0x0 لیکل. اول یې څه لیکلي وو په اول ځای کې 0x لیکلي وو، دلته یې 0 لیکلي دي. نو تاسو ته زه نور معلومات درکوم، تاسو به هیڅ کله داخلته پانګونه نه پکې کوئ. نو مونږ کمپنۍ والا څه خبره وکړه، هغه وویل چې مونږ دغه بالکل بندوو، دغه سایډ مونږ پوره ډول بندوو. دې په باره کې یو بل سایډ مونږ راباسو یا همغه نوم به وي AGIGFT QT5 دا 4 ده ابو 5 وي. نو تاسو اوس راشئ دلته لاندې مونږ ته یو بل آپشن اضافه شوی دی د هیکرانو لخوا اضافه شوی دی، هغه تاسو وګورئ تاسو ورته دا د هیکرانو لخوا اضافه شوی. زه راځم په دغه باندې کلیک کوم. نو تاسو دلته کتلی شئ چې دا کې ټول معلومات درکړی چې ما سره 11.3 STT دی چې تاسو سره شته. نو دا ټول د هیکرانو کار دی، دا ځکه تاسو ته پوره ډول معلومات درکړی. زه تاسو ته دغه پښتو ته واړوم چې تاسو وګورئ چې زموږ د پښتو لیکنه تاسو ووایئ. راشئ دې ځای ته دلته زه پښتو ته درته واړوم صحیح ده. اوس تاسو وګورئ زه د لاندې یو ته راشم، دا کې لور ایمه ختم شو، دا سایډ پوره ډول ختم شو. نو که چا ګټه فک وکړي ګټه، او که چا توان فک وکړو توان، یا چې ګټه په توان کېږي ملګرو. نو تاسو اوس راشئ لاندې دلته څه لیکلی دي تاسو خپله وګورئ څه یې لیکلي، دا ټول پوره ډول تاسو وګورئ صحیح ده ملګرو. تاسو یې پوره ډول ولولئ او دلته یې څه لیکلي دي. دا ټول د هیکرانو لخوا دي صحیح ده ملګرو. دا کې هېڅ پانګونه لوره ونه کړئ او هېڅ کار پکې ونه کړئ، دا تاسو پوره ډول ډیلیټ کړئ. دې په نوم به یو بل راوځي AGIGFT QT5 هغه په لنډ وخت کې بندېږي، هغه هم هیک کېږي، دې څخه کوي هم نه جوړوي. دا څومره کوي هغه به هم دې په باره کې کوي نه کړي جوړ، هغه کې هم پانګونې مه کوئ. نو ملګرو تاسو دلته خپله کتلی شئ دا هم د هیکرانو څخه ټوله راغلي دي، نو تاسو په هیڅ ډول پانګونه نه کوئ. او ملګرو که بیا کومه ستونزه وه
نو تاسو موږ ته په کمنټ کې هم ویلی شئ چې موږ بیا د منیجر سره د کمپنۍ والا سره خبرې شریکې کړو. نو هغه سره موږ بار خبره شریکوو، یو وایي چې په افغانستان کې کار نه کوي، بل وایي چې نه هیک شوی دی. نو دغه فراډ ډول هیک شوی. تاسو به هیڅ ډول پانګونه نه پکې کوئ. صحیح ده ملګرو، او که ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک کړئ. مننه.